زمون د عمل کو زمون قوم دا هغه سټیج ته په بدبختۍ کې رسیدلې ده چې وخت راشي چې څه زړه غواړي هغه کوي. هغه دې ته نه ګوري چې دا مولا مسله کړې و او دا خبرې نه منع کړې و او دا ګناه ده یا ثواب ده یا دا ده، نه دې ته نه ګوري، خو چې څه زړه غواړي هغه کوي. بلکې دا لا څه کې چې عام خلک خو پرېږده، خاص خلق مزگزار دیندار مبارکی گیره به پریخی آبم په یو خاص وخت کې چې وګوره بالکل به آوټ وی او آوټ معنا په نالت وي. داسې خبرې به کوي چې ته به حیران شي چې دا خو بالکل د سړي زوی نه دی. نو دې وجې نه هسې ځان ستړی کول، نور څه فایده پې نه مرتب. او چونکې ملاتوب دی او مجبوري ده خامخا وینا کول غواړي، مخکې نتیجه چې دا هغه خدای ته سپارل غواړي چې هغه ته منظور یې. عزیزانو ابل شپه تاسو وکړه چې زمونږ د ملک چرته د کرکټ میچ ګټلی، کومې ډزې چې تاسو کړي دي یا موریدلي، 22 کسان پکې لګېدلي په هغوی ډزو باندې. بیا د الله په داسې عظیم قهر دا قوم اخته دی. کم سړی چې ډزو کی او پولیسي ونیسي او بویزي، د کلی او د کندي او د علاقې او د محلې معززین ورپسې لاړ شي، شپارسي وکړي، بیا راغله. خیر دی جی هلک دی بس وشوه، مونږ هم پکې یاره وشو 22 کسان په دې هوایي ډزو کې عزیزانو قرآن ته ناستې زنانه لګېدلې دي او مړې. نو د دې وجې نه داسې قوم دی چې د دې اصلاح چې د هغه د عقل نه بار ده، د دې اصلاح نه کېږي. ته ماته ووایه چې کرکټ میچ ګټل کم دنیا ورانه شوه او ملک په تندرو لګېدو، سوش او د سوټمارې زامنو او د سوټمارې زامنو تماچ کوړی دې راواغستې ټک 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 د مور یاره خو خولې ده مې اوس سوځي. جمعه ده او منبر دی نو هغه ناپړیتې مې خولې لرالې چې توبه مې دي خدای دې معافي راکړي. و د سړي زامن چا سره کلاشنکوپې دي بر څه چلو شو پاکستان میچ وګټه، هله ټول ملک ټیپر شو، میچ یې وګټه. دغه د کچنی زامن سباله چې ګورې جاړي، څه ظلم دی یار. باټینګن 14 روپۍ کیلو داسې وایي که نه؟ نو دا بېګا د مور چاته واده شوې وه چې ډزې دې کولې؟ چاته د مور واده وه چې بېګا دې خوشحالي کوله؟ اوس جاړې چې باټینګن 14 روپۍ کیلو. دا قوم دی او دا ملک دی د جامو نه بالکل په وخت کې بار شي. په دې ودونو کې تاسو نه ګورئ دا پښتانه، خدای دې د پښتون نوغې وباسي. پښتانه چې چا دا د پښتو نوم ژوندی ساتلی دی هغه هم ګورې لګیا دی، هغوی ته وګوره. یو پکې لوی پښتون دی، ښځه یې په 600 روپۍ سر جوړوي په صدر کې، هم وایي زما پښتون ورونو واسکټ به کېږي پښتانه ورونو، کښېنه په ارام کې پښتانه ورونو.
راشه کنه چې پښتنې درته وخم. اوس بل د پښتنو ډمتوب جوړ شو، شامی روډ باندې چې کوم سټیډیم جوړ شو، هلته راځئ پښتنې وګورئ. بس ما وختي سوچ کولو روزه د سیمال د منځګزار ډیر شوي دي جمعتونو کې ځایږي نه، او چې د اختر منځو کوي که خیري سپاره به ټپه کوي. مونږ سره بجلیګر کې یو بابو هغه به یو جمعه بله جمعه منځ کولو، ما چې هلکه دا نور ولې نه کې ویل به 8 کی اور کھاٹ کی، ایک جمعہ دوسرا جمعہ ہفتے کی نمازیں سب جو ہیں وہ اس میں میں گسیڑ دیتا ہوں پکې راګیر به یو جمعه بله جمعه کوم. دا یو اختر بل اختر مونږ چې وکړي د ټول کال مونځونه چوټي شي. نو مال مونځ گزار ډیر شوي دي، خدای دې پرده کوي چې نور څه چالو نشي. زما عزیزانو عرض میں داو چې قوم هغه قوم خوشحالی کوي چې کم قوم او کم ملک خود کفیل وي، کم ملک په خپلو خپو ولاړي، کم ملک بل ملک ته محتاج نه، هغه ملک خوشحالی کوي او هغه ملک ډزې کوي. ته په ایمان ووایه چې یو سړی خیر غواړي په دې بازار کې دکان په دکان ګرځي او هغه خیر غوښتونکی په ګډېدو شي، نو د وجلو دی که نه دی؟ وایي ټول تاسو خیر غوښتونکی پیسه او ټکه غواړي او په بازار کې په ګډېدو شي، خلک به مرګ لایوال پکار دي چې کور دې وران شه، غواړي خیر او ګډېږي. نو مونږ د وجلو یو، مونږ خیرمار یو د امریکې او د پیرنګیانو نه خیرونه غواړو. او ګډېږو نو یې خیرګر او ګډېږئ چې ما توره وکړه. تاسو د خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړئ. ګډ خو د هغه ملک شي چې کم ملک د میخ نه واله تر جازه پورې د بل ملک شی نشته، هر شی په خپله جوړ. ستا ملک څه دی؟ تا تر اوسه څه وکړه؟ په کلاو غوږونه واوره، ستا د ملک حکومت لګیا دی. ګوره د نور ملک اسمبلی په ملک د ملک تقدیر جوړی، ستا د ملک اسمبلی په یو بل غل تپی، په یو بل چکر تپی، په یو بل متیازې شیندي. دا ستا د ملک اسمبلی. ستا په دې صوبه سرحد کې وګوره، ستا د صوبې وزیران په یو بل متیازې شیندي لګیا دي. دي که نه دي؟ په خاورو ایرو چرته په اخبار پوهېږئ یا ګورئ یې؟ هره ورځ خپلو کې ملګري هم دي او په یو بل متیازې کوي. دا خلق به د قوم او د ملک خدمت کوي؟ دا به قوم او ملک خود کفیل ګرځي؟ دا حکومت چې دی دا به ملک له جهاز جوړی، ټینک به جوړی، بم به جوړی؟ نه. دا خلق په الیکشن کې چې خپلې کروڑونه روپۍ لګولي دي هغه را سر کوي به، نور نه ور سره د قوم غم شته او نه ور سره د ملک غم شته. دا ستاسو ملک، دا ستاسو ملک. ټکه زه ځکه وایم چې زه به دې ملک ته خپل ملک اله ووایم چې په کومه ورځ د دې ملک قانون قرآن شي، بیا به دا زمونږ ملک.
اوس خدا ملک د امریکای دی، په خوا د پیرنګیانو اوس د امریکای دی، زمونږ هونه دی. په دې ملک هغه څه کېږي چې صدر بوش په مزاج ګرامی کې راځي، څه اشارات داغي وي، په هغه اشاراتو باندې دا ملک چلی. دا ملک زمونږ هونه دی. تاسو ډزې کولی زمونږ پاکستان کرکټو ګټو کرکټو، تاسو پاکستان کرکټو ګټو. غول چا کړي دي سوټ او ټیزونه پیسو کچي دیو جنس. تاسو ملک نه دی، تاسو غلام قوم یې. 200 کاله د پیرنګي غلام وي، 43 کالو شو چې د امریکای غلامان یې. تاسو آزاد قوم نه، آزاد قومونه وګورئ. ورشه چین آزاد قوم، ہندوستان آزاد قوم، ورشه تماشی پکې وکړي. تا آزاد قوم، تا شرم نه درځي چې یو کراچۍ پورې سړک جوړه، تا په 3 کاله کې سړک جوړول زده نکړه. نو هغې لازم د جاپان او د چین انجینران راوستي دي، د انجینرانو له سړک جوړول هم نه ورته. تا سره یو مشینري نشته، یو بلډوزر در سره نشته، هغه بلډوز او مشینریم د چین راغلی ده. ستا ملک سړی نشته. کالجونه دی وګوره، انجینیرینګ کالج، انجینیرینګ کالج شته پکې، انجینیرینګ دا د انجینیرینګ کالج سټوډنټ، ا د انجینیرینګ کالج سټوډنټانو انجینیران څه شو چې موږ له سړک جاپان او موږ له سړک چین جوړی. انجینیران څه شو؟ دا د میډیکل کالج سټوډنټ دی، میډیکل کالج. ستا د میډیکل کالج سټوډنټ چې په لندن کې سجده نه لګولې پیرنګي ته، دلته اپریشن کولی شي. ستا د میډیکل کالج سټوډنټ چې سجده په امریکا کې امریکای ته نه لګولې، دلته اپریشن کولی شي. تا په ملک څه زده کړه؟ تا میډیکل څه زده کړو، تا انجینیری څه زده کړه، تا ټیکنالوژي څه زده کړه، تا څه زده کړه؟ ټیکنالوژي ستا دا ده چې ټوله ورځ سړکو ته راوتي یې، جلسې دي او جلوسونه دي او سیاسي جنډې دي او په کالجونو بینرې دي او یو هاړ هوړ دی. پولیس په یو منډې وایي، هلکان په بله منډې وایي، یو غیمت. نو عزیزانو ته غلام ملک، ته آزاد ملک نه. 10,000 میله هندوستان کې زه وګرځېدم، 10,000 میله. په 10,000 میله کې ما 2 کسه په سره په خبرو ونه لید. اور سړی سر ټیټ کړی دی او مزدوري کوي او روټۍ ګټي. د شپې ورته کوټه میلاو نشي، سړک فوټپات باندې سملی شپه تېره، سهار له بیا مزدوری پسې منډه. جنگ مې ونه لید. دلته خو چې سړک ته وځې، دا د چرګې بچي تاسو لیدلی دي؟ د چرګې دی داسې په ډیران داسې لګي، نه سره داسې نور څه هم نه دي لیدلي که نه. ښځو خو به م چرګې مرګې کېنولي، په دې خو پوهېږئ نه که نه ده. اوس پوه به نه چې چل څه وشو چې دا د چرګې بچي سره نیغ شو. نو دوی به پته نه لګي په سړک به نه که نه ټاک ټوک ټاک ټوک ونیسه راوله ونیس بد هلکه څه چلو شو، پوهېږي به نه، خو دوه به په جنګ وي. دا هغه د چرګې اولاد. ما جګړې ونه لیدې په بار ملکونو کې. دلته مازدیګر ټیم کې پار سړي روجه خطي، په چا نسوار خطي دي، په چا سیګریټ خطلی، په چا چرس خطي دي. ښځو لکه ورشي صاحب غور پش ور پټ پټ ښځه ماشومان په کوټو کې ګیر کې چاله پلار دی ګوره
نسوار په خاطري هند پلار سر تکې نه خدای دې بیخ بنیاد کافر بچی دا اوس چې دا ټیم کې دا سلخته یو دی غوګونو ته ورته ونی تارو جنې ولې په دې وخت کې پیغمبر ویلي دي چې ټول یو ځای کې نه بال بچ ماشومان ځان سره کې نه وا دعا وکړه جماعتي د رحمت ټیم دی چې الله دې سختی معاف زمونږ په کورونو کې زه ورپک ما زیګر کې ور سره څو خبره نشي کولای پښتانه په غوسه دي دا سړی ته دا د غله بچي بیګا مونږ په تراو ولاړو ماخام زما جمعات کې او صاحب دا اوبو ماشين نه لیدا دا چاپټ یعنی خدای برانه وته تراو پنیت کنه اوس دار یانم چې د کافر بچي هغه پرانیستو څنګه پیپونو کنیکشن منټونو کې به لړا کړي خطراو کې بفسړی اریان دریان ګرځي لکه څه چلے چپلې رانه چاپټي دا زمون قوم دی او دا زمون ملک نو دی وجنا عزیزانو سوچ وکي مونږ یو غرق او تباہ قوم یو مونږ له بچره خدای د خیر ورځ مخ نه کوي چر ترسو پور چې مونږ هغه قانون ته سر بس سجود شوی نه یو چې کوم قانون په درويش کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي او هغه قانون بیا هغه پزان او بیا داغه مرګرو صحابه او پزان حاوی کړي او څنګه حاوی کړي څنګه حاوی کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د لوګي تیری کړي هغه لوګي صحابه او تیری کړي د پیغمبر ژوند ته صحابه او کتلی دي چې د کپړو ته پیوندونه اچولي هغه کپړو ته پیوندونه صحابه واچول بیا د وفات نرستو حضرت عمر امیر المؤمنین دی چا ولا توفه راوړه غوړی چې غوړی راوړنو صاحب دا زما د ګډو او د چيلو سوچا غوړی دي تا ته مې راوړی دي چې لغوندې حضرت عمر دا څه غوړو تا کته اسویم چې د ماخامي ټیم کې خطه لیدلې پنیر درته چاره وړي پنیر پیژنې ها پیژن وړلې دې کنه ډېر خشه خو پنیر درته چاره وړي او ناګانه پکې چا आवाज وکړي چاله کې درې سلور کسي وو لکه پنیر پکار دی په ایمان وای چې ورده کوي اما شوم ورول کې سوق دی جی درې سالور کس دی وای چې پنیر پکار دی یو ټیکاوړه ورولېګه مړه بیخ یوزه دی رو جماعتي ته ګورو دی وخت کې د دې سوال ته ګور دسه به وای کنه الله ان درو جماعتي ټیم دی او بی بی فاطمه او حضرت علی روزانی ولیدا او کوڅه کې आवाज چې دوه کسایو او اوګي او دوه روټای پکار او حضرت علی هم دوه روټای پخ کړي وي دوه روټای یوی بیبی ته او یو دتا او ورسره قجوري وي درو جماعتي ټیم اغال سي اوچت کو بار یو وغي دی ورځ نهاره وا شپم نهاره سبا بیا روزه بیا چرته مزدوري وکړه دور بشوړې لک پیدا کړ بیا یو دو روټای چې پخې کړې ماخام بیا आवाज وش چې دوه کسایو او ډېر غریبان یتیمان بیا ارڅو چت کړو غیله
پدرے مورز بیا دا چلو د خدای د امتحان تا ګور چې بیا دا چلو شو بیا هر څو چت کړو غیله ور د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور حیات دا آیات راغی یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطویرا حضرت علی او بی بی فاطمه نظر من له پزان باندې چې دا حسنین بیمار دي کدوې جوړ شنو مونږ باندې نظر وی چې مونږ بدرې روجي نیسو ناروجي درې زکاونی وی چې د قیامت د ورځې نه یرید او بیا ته چلو ويطعمون الطعام على حبه روټه په بل خرولا اطعام معنا په بل خرول على حبه دی حبه کې ډېر لوی کمال په بل روټه خرولا على حبه سره د دې چې دی روټه ته په خپل اندر مینا کېده یو خدا چې زه موړې مو تعالی درکم ما په دې خبره پوهیږئ زه موړې مو ځکه دا پاتې شوی مولا ثور واچوا تاسو د څه کوي کنه زمونږ خزي چې دي وجنه یو ټوکړه پاتې و مولا لا ور واچوا د څه کوي کنه کوي مولا لا یو مولا لا خزو ماستر اور جنای و د مستو کټوای راوړ مولا چوکته ډیر خوشحال مولا له د مستو کټوای سوکرو ویلی جنای تاسو خو چری شملیم نه راوړی د نن د مستو کټوای څنګه راوړ ویلی استاد پیشو جوټه کړي و مور مې ویل چې تو یوای ما مولا لای مولا مناړي غوندې هغه کټوای راواغستو پس مکه راوښتا ماته جنای په جړا شو چې جنای په جړا شنو مولا ورته جاړې سلا خو یا ما خړلې یا توي کړي تا خاصه مال راوړې ویل نو استاد چکه پسې نه جاړم دې کټوای پسې جاړ ویل ولی خو د خاورو کټوای و ویل دې کې به مې د شپې نیا متیازې کولی نو نیا به مې وਹੀ چې زما د متیازو کټوای دې ماته یو خدا چې پیشو جوټه کړی او تی مولا لور تا نه پاتې وی او مولا لور او غریب لور کې اوږي او نهر لور یو دادا على حبه ويطعمون الطعام على حبه حضرت علی او بی بی فاطمه په خپلم د درې ورځو نهارو د روټه تا او بیا انسان پرې خو بل لور دا ډېر ګران کار دی په خدای قسم ګیرو والاو ګومنځ په کې ډېرې وهای او مسواکونه سوباړي په جیب کې ګرځوي کدا امتحان در باندې راغې او پکې پاس شوي نو په مخ می توکانی توکي على حبه قران وی اے پیغمبره علی او بی بی فاطمه په خپل ورته نهرو د درې ورځو د خالی ورځو نه د درې شپو د درې ورځو نهرو او بل ور او بیا ورته وای څه وای ورته څه ته خو نن چې ټوکړه ورکې خو بیا په احسانو نه کې وظیفه خوري جمعات نه جارو کې وظیفه خوري د کېږي او تشیږي د استنجاګانو زینه نه پاکه ووري چې جمعات ترانه نه وځي او جمعات خیرن ویني طالب ته بنوي چې جاروي کا د لاټي برنس بچیا جارو راواله په خپل شروع شه کدا څنګه ده شروع شه د خدای کور چې د دورو نه پاک کې تب د عمر د ګنا نه په قیامت کې پاک شه د استنجا زيونه وګوره چې خیرن وي بډې والا سونه اونغاړه او ورته شروع شوی وینځه دا چا کړی داسې او والله العظیم مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی وتبارک
هغه ولی د زمانه یو چې د شپې به یک وخت په لس ځای کې په تقریر کولو لیدای کېدو، به یک وخت په ریل ګاډي کې سفر کولو، یو هندو ور سره په ډبه کې ناست، ټټای تننه وته په ګاډي ډبه کې چې ټټای وا نو هغه کې څوک په دستونو تله او ټټای ټوله ګنده کړو، دا هندو بیا راو مولانا ورته کیوں بھائی ویجی پاخانہ بہت گندا ہے، هندو چې کېناستو خیال بل طرف ته شو، مولانا بدری په ډبه کې د سیګریټو ډبی چې خلکو غرزولي وای راټول کړ او د خپل رومال نه یو چیرړه وشلوله او دنن نن وته هغه ټټای ټوله صفا کړه، چې صفا کړه نو راغی هغه هندو ته وی چې میاں اب جائیں وہ پخانہ صاف ہو گیا، پیچھے کون صاف کر گیا ہے؟ پیچھے کوئی اللہ والا آن کر صاف کر گیا، هندو لاړو ټټای کی متیازه وکړي چې راوته وی والله دا خو مدکړي. مولانا نے تپوسو کو چې حضرت ما سره مولانا ور تخپل تعارف کو چې تعارف ورته کو د گاڑی په ډبه کې هغه هندو چې لا اله الا الله محمد رسول اندولا ټټای مولانا حسین احمد مدنی به صفا کول. نن ته چراشه صاحب د استنجا ځای کې وبا چول په منزل راغله په خدای ټیپر خرڅه کړي استنجا ځایونه به ته ویندې. سوچو کوي عزیزا پلار روانه لار کې ګنګي پرتا ده پلاس یو چته کو یو طرف ته کا او لاسونه بیا وی ما یو ځلې چواری ته چای ورکړې په پیاله چواره پیژنې ها څورته وای میتر چای مې ورکړې کور والا ما ته وی چې وای دا چواره مالوالي څه چلو ولا خو څخه چواره دي مالا چواری نه لوی اسخاته اته بچی دي شوی دی او دا تو واړو په غولو ستاله سونه ګندل ستاسو د خزو لاس د بچو په غولو ګنده کیږي کنه کیږي او چواری غریبم په غولو ستا په نو زمون خزي چواره نشوي که په غولو سړی چواره کیږي خو زمون خزي لوی چواره دي شپه ورځ د ماشومان په غولو لاسونه ګندای او داغه خزو د لاس روټای تاسو خوري کنه داغه په پیاله کې چایس کوي کنه داغه په کټوري وبس کوي کنه سکي ها جی نو ما که چواری له په پیاله کې وبو ورکړي سور الادمی طاهر ولو کان کافرا د چواری د خلی جوټاوم پاک په دې ټکی پوه شو چواره چې او هغه تا په دې نیت وسکلي چې دا د خدای بنده دی او انسان دی اولاد آدم دی د دې بم خدای تا ته اجر درکړي اوس کاغه تنس کې ته چواری نه ځان خګانی کنه چې پاکه مو دی پلی دغه ټکه شیطانم کړو خدای ورته سجده د آدم ته ولې ونکړه ویل انا خیر منه زد د آدم علی السلام نه پاکه زد نه بهترم خلقتنی من نار وخلقته من طين زد اور نه پیدا ام د خټه نه پیدا ده ز څنګه د ته سجده وک ویلیو کني چواری تبم سپک سپی تبم سپک نه ګوري سپی پمن سپې چې وګورې نو چې ورته وګورې داسي ته به خدای دا سپم معنا خده د سره به خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي ٹھیک شو خنزیر چې وګورې ته به چې خدای دا خنزیرم معنا خده د سره به خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به کیږي ٹھیک شو دا زما خبرې نه دي ابو بکر صدیق ونی تداسي وکړ یو مرغای په کې ناسته او مزیدار سایه غستا آی ویلې مرغای ته زمانہ خیر سب بیغم ناسته او زما په سر څومره غمونه دي تا سره به استاد ژوند حساب نه کیږي او ما سره به زما د ژوند حساب کیږي په حساب نظر شو ابو بکر ویل خدای کاش چې زه یو ګډوري او چيلې وې خلکو حلال کړي او خړلې وې خو چې انسان نه وې دا د ابو بکر صدیق الفاظ نو زما عزیزانو عرض می داو چې یوازې په رجوع اکتفا مکوئ یا د رجوع په منځونو اکتفا مکوئ یا د رجوع په ختمونو اکتفا مکوئ
دعا کوي چې خدای ټول کالم ټیک کی، ټول کال ا تراوی شل دی او کاته دی خبره بیا پاتې شو. تاسو پوه شئ تراوی هم شل دی اتن دی او دلائل په شاید چې بل جمعه په کې راشي. یو مهرباني به بلا کوي، یو مهرباني به دا کوي چې اختر ته خو تاسو اسم شوق ډیری د ووم اسمان نه میاشت راو باسي، روجه لمیمان نه د روجه میاشت لکه چالي دلې خدا کته خبري چالي دلې خبر نه. اختر لار یو د نیغای زوی چې ده چې ګوره گواهی لا بر اخلاص خبره دادا چې ملکی معاملې ډاوډول دي. د افغانستان روجه یو قسم دا، د عربو بل قسم دا، د پاکستان بل قسم دا. خیال امراغه جی نو دی وجنا دغه ډاوډول توب بیا د جمعې شپه او د خالی شپه ته جوړیږي. صفا خبره در تکوم ځان نه د اولیاء بچی ما جوړاوي. مسله دا ده چا میاشتولی دا اختر کوي، چا میاشتو نلی دا څه چل کوي روزه. بس نه رؤیت هلال پکې شته او نه پکې مردار شته او نه پکې بل څه شته او نه پکې بل څه شته. دا لازم نه ده چې د ټول ملک دی یو اختری، د ټول ملک زړه یو کول پکار. اختر یو کول باندې څه نه کیږي، اختر څه زړه یو کول پکار. نن د ټول پاکستان زړه یو نه دی، ټول ملک د یو بل دشمن دی، یو بل کوې کني، یو بل کندې کني، یو بل اورمیګ ماتای، رونه یو ندی. اختر که یو شو نه اختر دی مبارک شه، اختر دی مبارک شه. دا اختر مبارک شه مبارک شه دا کسی میسه په اسلام کې نشته. دا خلق صاحب ډالې ډالې ګرځي پلانی ته ورشي اختر مبارک ایته پلانی ته ورشي پلانی چې ده صاحب چا پکې چای مې لګولې چا پکې پروسه کالی او ماته یاره درغله او ماته نه مال ډیر شکر دی چې نو کار دې سوچ راتلی څه کار دی ولستا کتوله مال ولې زده وړاندې نوم لیدلې رانیزدې نشته. اختر مبارک دی سپیر نه دی. تاسو پوه شئ په دې ورځ صاحب جمعات کې بسره غاړي منافقان بې ایمانه مونږ غاړي اختر دی اختر دی. زه خو ډېر سخت تنګېږم او ډېر سخت ستړی کېږم. عزیزانو ما ته خو چې نږدې رانشي صرف مهرباني دا کوئ چې میاشتې ته بګورئ او کتو نه بعد په ایماندارایم چې ولیدا قاسم علي خان جمعات تبا ځان بیا را رسوي خپل فرض به ادا کوو. مونږ دا ایمان دی چې شهادت صحیح د شرع مطابق تیر شي، نه د حکومت پروا کوو، نه د خلکو کوو، نه د بل چا کوو، نه د بل چا کوو. ورډزو وای خیال امراغه گوانو باقی دا بنوای چې هندستان کې اخترو دلته نو اے پلانی دې کې اے مکوا اے شي بس کار ټیک دی. پلانی میاشتونی درو اختر دې ټیک تاونلی درو جده ټیک دا چپ خلټه فقد مرګ پنارا خلټه د اختر پورز بل مجلس نه اوناستی چې یاره د اختر څنګه وشو یاره د پلانې څنګه وشو او شو کنه ناغه خیر ورځم الله پتا سو د غم کړي دي کنه دي ټول ورځ دغه زخمونه سټای خوش بدش کوش بدش سوګوان خربم را پاسی
بجلیګر مولا نه به تاسو کې چې جسو غوانو چې دا تاسو اختر کړی تاسو کې تاسو مولای په گواہی شهادت زه خپويګم کته خپوي نو د دې وجنا دې ټولو خبرو ته عزیزانو سوچ کوی فکر کوی په خپل ژوند په دې مستقبل باندې لږ سوچ وکړئ چې موږ نه څه جوړ شو سره نه جوړیږي ملکم طرف ته روان ابل شپه په 2 بجې کم ګړچ چې خدای دې دنیا لا ورکو دغه ګړچ خدای بیا ورکولې شي کنه په دې مې پوي کدا یو ګړچ ورکو ټوله دنیا وشړه کوله نو دا دویم او دریم ګړچ سره ټوله دنیا وارولې شي کنه نو د لوی طاقت مالک هغه دی او هغه د لوی طاقت مالک سره شپه ورځ رابطه او تعلق پکار دی او هغه ته سرنګونی پکار ده بل ایس نشته سوا دا غنا یو سړی قسم وخور چې کما هغه درود نه وي چې کوم درود خدای ته ډېر محبوبي نو په ما د خزه پدرې کانی طلاق او سریان شو چې درودونه خو ډېر دي اوس کوم درود داسې دی چې خدای ته ډېر محبوبي راغلو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د غوغر نوم داسې قسم نه خوړلې او خزه نه طلاقي هغه د امونس کې چې کوم درود دی دغه نو چت درود اړو بل شته نه دا وای نو بس خزه به طلاق نه بچ شي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ٹھیک شو نو سر بدی خدای ته او زړه بدی جناب محمد رسول نو عزیزانو خبره دړه ده خبره د ظاهری بیروپیت نه ده او د ظاهری رنگ ټنگ نه خبره ده اوس دروجی مقام ولی دومره اوچت ته په ټولو عبادتو حج نه اوچت ته منځ نه اوچت ته زکات نه اوچت ته نو دروجی مقام اوچت ولی ده زکات چې حج کې ریاکاری راتلې شي ٹھیک شو کې دې شتا حج دې د پاره کړی چې خلک راته څه شي وای لا چې دوه حج چا کړی وای الحاج کنا الحاج پلان خان او چې لا عمره ور سره عمره لالار شي د روزه کې ډیر دي ایو ته مې وسله تل په دې روزه کې دا روزه ماته ډیر مزیداری دا غزه خدای دې مال قرآن کې نه روزه ماتي پسې او چراشی تازه ګیرا کله کې په کراچۍ کې او بدا سه خویا مخ را روان ډیر اوس پارشي حج کې عمره کې زکات کې مز کې ریا راتلې شي مز دې د پاره کې چې یاره خلق داو نه وي چې دا بیلماز دی خلق داو نه وي چې دولت ور سره ډیرو حج ونه خلق داو نه وي چې زکات ور سره ډیرو پیسې ور سره ډیرو زکات ورنه خلق دې کې ریا راتلې شي اوس تاسو د جمعات کې چې څومره خلق ناشتي تاسو ټولو روزه ده تاسو وای په ایمان چې یو سره دا جمعات کې مخامخ غسل خانه ده دې تننه وتی دا د سیا استنجا پټه نیت باندې او دننه دې لګي او بوس کلی چاته پته لګي چا څو خبري یادې بار لګي پکوړې یا روټه واغستاو پټي تلاړې او پزان دې صادر واچولو چې زموتیا دې کوم پکوړو سره دې روټه او خوړه غنه دي او پټي نه را پاسې دې را روان شو خلم لدې پاکه چاته پته لګي هیڅ چاته پته نو چې ته دا روزه پټه خوړې شي او دا غې د پاسه ته اونیسي نو معلومیږي دا چې دا خالص د خدای یاره دې د پزړه کې او خدای د پاره دی نیولې
نو ځکه اجرم الله دومره اوچت مقرر کړی دی چې د ټولو نیکو ثواب به د ملائکو په لاس ورکړل کیږي او د روزې ثواب به الله په خپل لاس باندې ورکړي. اجرم ځکه دومره اوچت. یو حدیث کې دا دی چې انا اجزی به، دا لفظ اجزی دی، زبا جزا ورکوم. یو لغت د حدیث کې دا لفظ راغلی دی الصوم لی، دا انا اجزی په ځای باندې انا اجزا به. اجزا دا معنا ده روزه زما ده او اجر به ز په خپل لاس ورکوم. یو خدا روایت انا اجزا به، روزه زما ده او د روزه په بدل کې به انا اجزا به، د روزدار ته الله وی زور کړل کېږي. یعنی استاد یو روزه په بدل کې به الله وی زې بدلم، یعنی زبستاش. الله اوس د دې خوان خو به اله پته لګي چې سترګې دې پټې شي. کا دنیا کې خو تکلیف ده روزه ده. اوس دا بیا دارو جماعت ہے دیکھیں دعا کارا کوي. یو خدا چې درو جماعت ټیم کې اذان شروع شي بچی ټول کې نه او دغه وخت کې دعا وکړي. چې دعا وکړي دغه وخت کې کستا سو خیال کړی په یو صفت کې تاسو خدای سره مشابه شي په دې باریکای پويږي. اوس کی پټکه خو دیواله نه خو په خبرم پويږي کنه. ما ته وګورئ په دغه ټیم کې الله خوراک کوي ټول وای نه، وبس کی نه، چایس کی دارو غوګونو پوزا په خلا خوري جما نه. نو چې څنګه الله د دې ټولو سيزونو نه پاک دی هغه سي ټولو سيزونو نه پاک او رستام تیر کړ. ٹھیک شو جی. نو ستا مشابهت راغې په دې صفاتونو کې خدای سره، نو خدای ته نورم نږدې شوي چې نورم داسې شوي چې داسې شوي. نو دغه وخت کې چې څه وای نو خدای در سره داسې دی وایا چې څه وای هغه به قبليږي. تاسو خیال را نو ټول کېنی او روزه ماتولو ټیم کې دعا وکړي او لوی دعا دا وکړي چې خدایا د آخرت لار مې صفا کړي، د دنیا د پریشانو او د دنیا د فتنو نم پامان کې وساتي او د آخرت لار مې صفا. دا دعا وکړي. هغه دعا خدای ته ډیره مقبول. بیا ملائک ته حکم شوی چې نن د هر روزه خو ساتون کی پرو جماعتی کې ته زما د رحمت یو ساس کې وکړه چې د دې رو جماعتي خوان نورم زیات شي. نو د ملائکو ډیوټیان لګېدلې وي د مسلمانانو رو جماعتي کې د خدای د رحمت ساس کیږي. اوس هغه وخت کې خو ته په قهر اخته یا د سیګریټ غمی در سره یا د مالګي غمی یا چیلم غمی یا بل څه بلای کله مولا ته په کنځلې مرای دې ماته دا نه نړو بانګ نه کېو غړای تا ګوري خیال امراغه دي ته په دې قهر اخته ال تستا دعاګانو ته چرته فکر خیال امراغه نه. دا وخت کې جمعتونو کې دا بانګونه چې څومره خلق وای کنه دا اکثر نه پوي دا څه بکی غړای. اوس خلق به دروازه کې ولاړی د دې بوتار شریف ته وګوري چې دا به اوس کله د رحم د داسم کې او داسې اسمان ته وګوري ته به چې دا داسې ماهر فلکیات ته چې بس
اسمان جوړ د په ګوت راټینګ کړي دیو وخت د تمالم کی نه خدای دې خوار کړي خوار ټیم ته بمګوري اسمان ته بمګوري خاص مان کې سمرش پروخي جن بانګ ویل پکار دي ته بدی پي دا تعالی درځي نو صاحب د ځان نه د داوس ټیم شوی یو بانګ نه وي خلک په قهر اخته لن ګوري اذان ضروری نه ده چې مولا بانګ نه کړي نو روزه باندې ماته یا چې بانګ نه کړي نو تب پښمنه نه بندې نه وخت لازم دی د اسمان دی کنارې ته وګور چې نور پریوزي او د اسمان په دې کناره د سپین تار غوندې تور تار پیدا شي بس فورن روزه ماتول پکا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې الله دې رحم کی پاغه امت باندې چې پرو جماعتی کی تلوار کوي او پروجی بندولو کی تاخیر کوي اوس دی وخت کې خوراک کا اغا تر 5 بجو پورې کی دیش سحر تر 5 بجو دلته دا اخون دروازه صاحب نوسی په کم 15 بجې بانګونه شروع وزړه دي شین شچی شین سپډا دی کنه هنرغه دی چې لوډ سپیکر لټت ورکي او په شروع کی بل دا چې اذان به جاهل سړی نه کوي تاسو ګورئ دي جمعتونو کې اکثر جاهلان بانګونه وایي اشهد ان محمد رسول الله محمد وای کنه وای بد امامانم د اکبر باچا لټان دي خرطه به وای ارګاله بانګ وای او په دې ډم نه چې دا خرط بانګ پویګم کنه ويؤذنكم عالمكم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي ويؤذنكم عالمكم تاسو کې به اذان عالم سره کوي اذان کې د خدای او د محمد رسول الله نوم دی ا د جاهلانو کار دی د ناپوهو کار پوي سره نو دیو جن کله په ماشومان وي نو مر ماشوم به صاحب لوډ سپیکر ته بودري نو دیو جنا حتا تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل تمام وای روزي تر لیل پورې الا راغله دي الا د پاره د انتها د غایې دی او غایه په مغایه کې داخله نه نو شپه په ورځ کې را داخله نه چې د شپې او د ورځې منځ کې ټچ وشي نو روزه به ماته ما په خبره پوي اوس دا روایت د حضرت عائشه دا د قران آیاتو چې ما تاسو ته وایي د شیعو مذهب دا دی چې بی بی عائشه وی چې پرو جماعتي کې تلوار کوي نو شیعو پزان لازم کړي چې مونږ رو جماعت کو نو هغه شل 15 نیمه غنټه وروسته رو جماعت نو ماته وی چې دا تاسو د ورځې رو جماعت وی مال خدای دې تاسو دې نه زیات په قهر اخته تاسو خیال را خدای دې وکړي چې شپه ورځ امروځي مونږ ته خدای او رسول چې سویری بس هغه دی وجنا عزیزانو اهتمام وکي کول شي یو ختم پروژه کې سنت ده یو حافظ پسې ودرېدل یو ختم دا سنت ده طاقت وی او درې شي نو یو ختم لا خامخه هغه جمعه ته ځي چې چرته حافظ ولاړ طاقت هم نه کمزوري ای بیا لنډه تراوی کوي وسمی د ورځې اوسګاری د قران په تلاوت کې ورسته راوي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدلو ورته وی چې یا الله ته په څه خوشاليږي الله ورته فرمایل چې اے امامه زه خوشاليږم د تلاوت القرآن زه په تلاوت د قرآن ډېر خوشاليږم کما څوک خوشالای نو د قرآن تلاوت کوي الکه زما د زوی واده کرالی بیا وای جی کارت ماډ نشته نه چرانش کارت نشته دا زما خپل کارت نه خراب ده کارت ده چشمه نه دا چشم بدر تا غړوم په خیر براغله متمنی شرکت فلانی خان او فلانی خان او فلانی خان دا مور
پر کټی ټول را په قطار کړي پکې سره پلانی خان په دغه خوشاله دا خلق دی دا بنی آدم اوس په دې خوشاله کې مې ته زمانم په کاټ کې ویل کې چې متمنی شرکت بجلیګر مولا دی خدای کور را ما سکا دلته غوړه دی یو واده هغه پکې زمونږه دکان نامه ور کړی خلک بدل تراتله الګا دلی خود څه نشتا کوبه مو بس کې واده مخ کې دی دا هغه بیهوده قوم دا د مغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاس بوت جوړ کو خدای به ورته وی به کنه ها خپل لاس به بوت جوړ کو ول به دا زما خدای یو سړی خپل خدای خیرن شوی نو راوی وستو ویلم بول ایمان راو مونږ هغه نسل یې کړی هغه د خرط دارالعلوم سرحد کې مدرس شروع قائمه سره یو کتاب ده کوټه یو طالب پکې د لورلای علي ونه غوندې ماته وی چې مولوی صاحب زمونږ په دې مشرانو کې چرته کافر تیر شوی مال ډېر ویل خان بیا رستو مسلمانان شوی مونږه مالاو ویلوس پوښ مال ولی ویل ما کې کله د خر رګ ټوپ وای نو ویل زه په دې سوچم چې دا چل څه دی او دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان دی نو هغه د خر رګونه په مونږ کې را روان دی دا سمېږي نه هغه به واوري هغه به واوري چې خدای دې خوار کته خو ډېر زبرګي او خسړې تسوي خپولاندې به دې زمکه او تختی نو عزیزانو مونږه اسلام چې ده دا یو رسم او رواج دی رسم او رواج سن ته چې ورشي دا تبلیغي حضرات ډېر دي هلته د سن نه زیات شکایت کوي چې دا غځای خلک جماعتونه قرآني او دای او دای نو دی خلقو ته چې ورشي بھائی تو مسلمان ہے ہاں جی مسلمان ہے ہمارے گھر میں کوجا پڑا ہے ہمارے بڑے وضو کرتے تھے اور نکا زمان کوزا پراتا دا او 10 به پکولو ز مسلمان کوزا زما د مسلمانای دلیل نو عزیزانو دا زمونږه اسلام نوم چې دی دا یو ملکی رسم او رواج دی لکه کافرو بچوي بلکه بوتان ولی خدای منی ول به وجدنا علیه آباءنا وجدنا علیه آباءنا زمون پلارو نیک په دې لار تیر شوی دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور په پویګو نه اوس مونږ وایو چې وجدنا علیه آباءنا زمون پلارو نیک باندې مسلمان نامه و نور ته خبر نه چې مسلمانی څه ته وایي او اسلام څه معنا نو چې مسلمانی نه ده پیژندلې او خدای نه ده پیژندلې او مربی د کائنات هغه په اصلي مانو کې نه پیژنې خبره مې دې پورې کوله چې ته په هسپتالونو ته ورشي کله کم مریض چې په خوله خوراک نشي کولی هغه له ډریپ وخېږي ګلوکوز ورته په رګ کې وخېږي نو خوراک چې دی د رګ په ذریعه ورکوي تا د مور په خېټه کې 10 میاشتې څه خوړه تا ته ډریپ ختلی او ډریپ ماشوم چې پیدا شي تازه وګوره دومره کلمه ورسره دی نوم کې د دې نوم په ذریعه باندې هغه د میندو ماواري چې دا هغه د ډریپ په ذریعه ستا خېټې ته پاس کېدا او په هغې ستا تربیت کېدو په خېټه کې دا هغه ګلوکوز و چې د مور په خېټه کې تا ته ختلی او ستا د بدن تربیت پې کېده هلته څوک بیا کم از کم 4-5 کیلو وزن ماشوم د بار راوستل
دا څه د عقل خبره نه و. خدای وی دته دا دراوتو لار چا آسان کړه. ثم السبيل څنګه ده؟ ثم السبيل يسر. دنه مې د ډریپ په ذریعہ ستا تربیت وکړو، جوړ مې کړې. ها 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 ها. او هغه نه بعد ثم السبيل يسر، بیا مې د مور لار درته آسان کړه او بیا مې بار راوېست. دا څوک؟ تاسو د عقل خبرې. نو دا ټولې خبرې په دې کائنات کې سوچ سره تعلق لري، فکر سره تعلق لري، یو درد سره تعلق لري او عشق سره تعلق لري. ستا رابطه او تعلق د خدای سره پیدا شي او دا غزور او جلال او جمال سره د تعلق پیدا شي، نو نه خو بل حسن ته وګوري، نه بل دولت ته وګوري، نه بل بادشاہي ته وګوري. په خدای قسم چې داغه د بادشاہي خون ستا پړه کې راشي، دا د دنیا بادشاہان بدر ته ګډان ښکاري. داسې یو بزرګو بادشاہ ورته وي وې راځه وې څه چل دی، وې زه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو. نیمه بادشاہي مال راکې ویل هغه ورته دروغ نه وای. بادشاہ ورته قران خوړو چې ز خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو. تاسو په ایمان وای دا جمعات کې چې ناس دی لکه ته وای او تکالیه